موږ په ډېرو نورو کاروبارونو باندې ویډیوګانې جوړ کړې، کافي شاپس ته لاړلو، هوټلونو ته لاړلو، کوم واړه کاروبارونه چې خلک لري لکه وړکی دکان لري د موبایلونو، قسمه قسم کاروبارونه معرفي کړل تاسو ته. په دې ویډیو کې نن موږ د یو جیګ سطحه یا د جیګ لیول کاروبار باندې خبرې کوو چې هغه د شاتو کاروبار ده. په افغانستان کې هغه تاجران چې د شاتو کاروبار کوي یا شات پاکستان نه راوړي یا عربستان نه راوړي، دغسې نور ملکونه نه راوړي او دلته یې خرڅوي، یعنې دلته یو مشخص د شاتو جوړولو منبع نه لري چې هغوی هلته افغانستان کې خپل شات تولید کړي. نو په افغانستان کې د شاتو کاروبار پراختیا لپاره موږ ځوان ورور په دې اقدام کړی چې ضرورت نه اوسي موږ لاړ شو پاکستان کې خپل شات تولید کړو راوړو، په سعودي عربیه کې شات واخلو راوړو، ولې په افغانستان کې خپله تاسو تولید نه کوي؟ د شاتو کاروبار لپاره درې شیان ډېر مهم دي. یو ګل چې کوم ځای نه هغه د شاتو مچۍ شات راخلي یا هغه ګل ته ځي بوی کوي یا هر رقم ته پروسه چې لري، بیا هغې نه ځي خپل فارم ته چې دویمې فارم ده، هلته شات تولیدوي، او درېیمې مهم خپله دا مچۍ دی چې دا د کومه کېږي. نو دغه درې مهم سوالونه دي چې کوم ګل دوی استفاده کوي، کوم ځینې دوی د مچیو بندوبست کوي، او فارم سیستم به یې څه رقم دی. اول چې کله زه خبر شولم چې دوی د بیرې ونه انتخابه کړې ده چې څنګه کولی شي د بیرې شهد په افغانستان کې تولید کړي، نو د دې تقریبا 100,000 نه زیاتې ونې دوی په یو ساحه کې کرلي دي، هغې نه علاوه نورې ونې په همغه ساحه کې خلکو کورو کې تقسیم کړي دي. نو دغه ویډیوګانې چې تاسو ګورئ دا اوس هغه ونې دي، کینول شوي دي نهالونه دي د بیرې د ونې چې دا به وروسته په غټېدو سره چې کله خپل آخري حد ته ورسېږي نو بیا کولی شي چې د شاتو مچۍ چې کوم دي د دې بیرې ونې نه استفاده وکړي او د بیرې شات تولید کړي. دا ولې د بیرې ونه دوی انتخاب کړې ده، دا به ټول بیا موږ خپله نو ذات الله سیال ورور نه پوښتنه کوو چې هغوی ولې دا ونه انتخاب کړې ده، ولې دا اقدام یې کړی ده. دا ټول سوالونه راځي بیا هغوی نه یو دانې اورو. خو دې نه مخکې چې هغې سره موږ خبره وکړو، خپله انټرویو لرو، موږ یو څو بررسیانې نورې هم کړې وې، د همغه کلي خلکو نه خبرې کړې چې دا څومره فایده لري، څونه کارونه خلکو ته ایجادولی شي نشي ایجادولی. بیا هم د شاتو چې کوم کاروباریان دي تاجران دي هغوی نه هم پوښتنه وکړله چې آیا دا شات یا د دې ونې شات صحیح دي او که نه دي. نو د هغې دواړو خلکو انټرویو به وګورو چې څه شی وایي دې باره کې. نو هغې نه بعد بیا ما تاسو راځو نو ذات الله سیال ورور سره غږېږو چې څنګه یې دا اقدام واخیستو، څنګه دا فکر ورته راغی، څونه وخت کې دا پروسه تکمیلیږي. همداسې نور کوم مربوطه سوالونه چې دي دا به ترې نه وکړو، ځان به مکمل ترې خبر کړو چې دا بزنس یا دا کار په افغانستان کې څومره نتیجه لري او څومره خلک په پښو درېدی شي دې سره. د معلوم آغا جان زه د میاخېلو اوسېدونکی یم. په دغه ځای کې د بیرو 100,000 بوټي کېنولي وو. دا یې په دې خاطر په دې موخه کېنولي وو چې په آینده کې دغلته خلک د مچیو کاروبار وکوي. دوی غوښتل چې په دغو ساحو کې د بیرو ځنګلونه جوړ سي او آینده کې خلک دلته مچۍ راوړي، د هغې کاروبار وکوي او شهد تولید کړي. نو دوی دغه 100,000 بوټي په مختلفو ساحو څنګه کړي دي، ویشلي دي څو هلته ځنګلونه جوړ سي. نو که چېرته دغسې ځنګلونه ډېر سي او د مچیو کاروبار ډېر سي نو خلک به هم تشویق سي دغه برخې ته او په آینده کې به د موږ د شهدو تولیدات هم ډېر سي او موږ به په دې خپل هېواد کې د خپلو مچیو تولید لرو او شهد به لرو. دغو ساحو کې یا په دغو ځایونو کې چې سي ځنګلونه جوړ سي، د بیرو ځنګلونه جوړ سي او په آینده کې خلک چې وکړي د مچیو کاروبار شروع کړي څو دلته د موږ په دې هېواد کې د شهدو تولید څنګه سي زیات سي یا وسي. او موږ دې ته اړ نشو چې پاکستان ته یا نورو ځایونو ته چې وکړو لاړ شو هلته د مچیو کاروبار وکړو. په آینده کې دلته موږ خپل ځنګلونه ولرو، خپلې مچۍ ولرو او خپل تولید ولرو. دا نورو خلکو ته هم څنګه ده یو پیغام ده له څو دغه برخې ته چې وکړئ توجه وکړئ او مچۍ څنګه کې پیدا کی ویروزي. موږ ډیر خوشاله یو چې دغه بوټي څنګه سول دلته کېنوسل او ځنګلونه موږ ته جوړ سول. نو موږ به ماینده کې دغسې کوښښ کوو ځنګلونه به جوړو. د دغو ځنګلونو ساتنه دا د یو نفر کار نه ده بلکې ټول ولس او دا ټوله سیمه پکې حق لري او ټول به یې ساتنه کوو او هغه به په ښه ډول سره روزو. دغه کم بوټي د بیرې چې په افغانستان کې کرل کېږي د دې ډېرې پیدې دي او خاص کر
د مچیو والا ته، ځکه چې د بیرې شات نسبت د نورو ته 3 چنده قیمته دي او دا ډېرې فایدې لري. په هره نګاه نه د بیرې شات هم په طاقت کې زیات دي په نورو شاتو باندې، هم په خوراک کې ښه دي او هم د هر مرض دپاره شفا ده. او د دغې بوټي چې کرل شوي دي دا په همدې خاطر چې په افغانستان کې د دې بوټو کرل شروع سي نو دغه خلک به دې ته نه مجبوره کېږي چې بیا مچۍ پاکستان ته ویسي او دغه تکلیف نه به دا خلک خلاص سي او د خپل ملک پیداوار به سي او دا ډېره پیدا لري. هم یې لرګی په کار راځي او دا بوټي ډېر دوامداره عمر لري، تقریبا د 50 کالو پورې یوه ونه دوام لري او چې دا ونې غټې سي نو بیا د یوې بکسې دپاره 2-3 ونې هم کفایت کوي. همدا اساس باندې دغه پروژه روانه ده چې دغه ونې په هر ولایت کې وکرل شي او خاص کر په هغه ګرمو ولایتو کې دا ښه پیداوار ورکوي. او د دې نورې پیدې هم شته ده، خو زیاته پیدې د زراعت په بخش کې مچیو والا ته ده چې دغه ډېر پیداوار کوي او تقریبا چې 100 پیټۍ څوک ولري نو 1 ټن شات دا په 15 ورځو کې تولیدوي په همغه خپل وخت سره چې کله بیره ګلو کوي. او د دې نورې پیدې هم شته ده چې لرګي نه هر قسم فرنیچر جوړیږي، چوکۍ جوړیږي، نور په آبادیانو کې استعمالیږي، خو خاص زیاته ګټه د زراعت په بخش کې مچۍ والا ته ده چې دا مچۍ ورسره ډېره مخې ته ځي. او همدارنګه د دې دا شهاد چې دي دا د نورو شهادو په پرتله باندې 3 چنده قیمته دي او اوس هم قیمتونه تقریبا 1200 افغانۍ ده. او چې دغه زمونږ په مختلفو ولایتونو کې لکه کندهار شو، کندوز شو، لغمان شو، ننګرهار شو، د کونړ بعضې حصې شوې په دغه منطقو کې وکرل شي نو دا ډېر افغانستان ته په ګټه باندې دي، ځکه چې دا یو زراعتي پروژه ده او دې باندې به ډېر څه افغانستان لاسته راوړي. او دا مچۍ والا به ډېر په ارامه سره خپلې مچۍ د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي او په خپل ملک کې به پیداوار پیدا کیږي او دغه شات به نورې نړۍ ته ورکوي. او د دغه شاتو قیمت چې ده همې قیمت چې لوړ ده همغونه د شهاتو طاقت زیات ده، همغونه خوراک یې ښه ده نو ځکه دا قیمت هم دی. په نوره نړۍ کې دې ته زیات ارزش ورکوي ځکه چې د 1 کیلو بیا په 4000 افغانۍ باندې خرڅېږي په یمن او په سعودي کې. په دې خو مونږ پوه شو چې د دې ونې کینول څونه مفید او څونه فایدهمند دي، څونه ښه شات نه راویستلی شو، څونه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، څومره نور فایدې لري. راځي چې زه اوس نو اتلا سیال ورونو پوښتنه کوو. ډېر وخت به د هغوی نه نیسو، مشخص سوالونه به ترنه پوښتنه وکړو، خپل جوابونه به واخلو. بس اول سوال ته راځم چې څنګه تاسو دا تصمیم ونیو چې دا کار شروع کړئ؟ د بیرو د ونو یا د بیرو د ګل د ونو مستقیمه رابطه ده د شاتو د مچۍ سره او د شاتو کاروبار سره. نو د شاتو د کاروبار د رشد لپاره اصلا موږ غواړو چې دا ونې وکړو. د شاتو مچۍ په افغانستان کې د سردار محمد داود خان له وخت نه مروج وې. بیا چې کله دلته په افغانستان کې جنګونه شروع شول نو کډوالو دا مچۍ ځان سره ویوړلې پښتونخوا ته. هلته د پښتونخوا محلي ادارو دې خلکو ته لا نورې مچۍ هم ورکړلې او دوی ته د مچۍ ساتلو تربیت یا ټریننګ هم ورکړلو او ورسره د هغې محلي ادارو د ډېرې ونې وکرلې چې دا هر څه د دې باعث شو چې په پښتونخوا کې د شاتو کاروبار ډېر رشد وکړلو او ډېر په تیزۍ سره دا وسط وموندلو او په تېرو 2 لسیزو کې نو ډېر ښه پر مخ روان او زرګونه ځوانان پکې مصروف وو. او جالبه دا ده چې په دې کاروبار کې تقریبا 90% خلک همدا افغان کډوال وو. نو بیا په پښتونخوا کې هم اقلیمي حالات بدل شو او هم سیاسي وضعیت کړکېچن شو، نو خلک مجبور شو چې دا کاروبار پرېږدي
او یا بعض خلک مجبور شو چې افغانستان ته دا مچۍ راوړي. خو په افغانستان کې هم دا کاروبار ګټور نه و ډېر. د هغې دلیل درته وروسته وایم چې ولې ګټور نه و، خو په پښتونخوا کې هم دا کاروبار په راکمېدو باندې دی. عمده دلیل یې دا دی چې د هغې کې کوم خلک چې مصروف هغه دا کاروبار مجبور دي نن سبا پرېږدي یا تاوان پکې کوي. نو څنګه مې څه ویل چې ډېر خلکو دا کاروبار پرېښودو او بعضې خلکو خپلې مچۍ راوړې افغانستان ته. دوی چې کله مچۍ افغانستان ته راوړې، دلته د افغانستان کې ډېره د یو جالبه خبره دا ده چې د ټولو ولایاتو کې شهد کېږي او تقریبا په هر ولایت کې هر سیمه کې مختلف شهد کېږي. ځکه مختلف ګلان دي، له هغوی نه مختلف شهد کېږي او د افغانستان د شهد کیفیت هم د نړۍ په بهترینو شهادو کې دی. بیا هم دا کاروبار دلته دومره ګټور نه دی. د هغې یوازینی دلیل دا دی چې په افغانستان کې د بیرې ونې ډېرې کمې دي. اوس به تاسو وایئ چې د بیرې ونو د شهادو سره څه ارتباط ده. د شهادو مچۍ له هر ډول ګل نه یا له هر ډول بوټي نه یا ونې نه د هغوی ګلانو نه مختلف شهاد جوړوي. نو د هغه شهادو مزه، بوی او خوند او کیفیت فرق لري. په دې ټولو کې چې خلک ډېر خوښوي، ښه مزه لري او ښه خوشبويي لري او تر ټولو قیمته دي هغه د بیرې شهد دی. یعنې د مچیو د ساتونکي د ټول کال خواري یو طرف ته او دغه د بیرې د ګلانو نه راټول شوي شهادو ګټه بل طرف ته. نو کله چې دوی دغه شهاد لاسته را نه وړي، نو د کاروبار په ټول کال کې نور مصارف چې دوی وسنجي او څومره شهاد چې راوړي او هغه چې بیا کله خرڅوي نو دونه ګټه نه کوي، نو بیا مجبور شو دا افغانستان ته چې چا مچۍ راوړې وي هغه مجبور اوسي یا دلته دا کاروبار پرېږدي او یا دا مچۍ بېرته واړي پاکستان ته. کله به چې دوی پاکستان ته تلل نو په تورخم کې اول ته هم پښتونخوا نه پنجاب ته مختلفو سیمو ته تګ راتګ کې ډېرې ستونزې وې ورته. نو دا کاروبار ځکه ورځ تر بلې په پښتونخوا کې او په افغانستان کې په راکمېدو باندې دی. نو او بل کوم خلک چې په دې کې داخل و دا دې کې ډېر غریب خلک وو، نو د هغوی یوازینی روزګار همدا و ځکه هغوی ټول عمر په همدې کې تېر کړی و او دا کسب یې زده و. نو زموږ یو دلیل چې اوس ما هغه دا و چې دغه کاروبار ته بیرته څنګه رشد ورکړلی شي سړی او څوک مثلا چې افغانستان ته مچۍ راوړي دي هغه بیرته دې ته مجبور نه شي چې دا پښتونخوا ته واړي. له هغه ځینه دا خبره دا فکر ما سره پیدا شو او بیا کله مې پلټنې وکړلې نو ما ته دا سوال پیدا شو چې په افغانستان کې ولې د بیرې ونې نشته ده. نو کله چې ما مطالعه وکړله چې ومکتل د افغانستان مختلف ولایتونه خصوصا مشرقي ولایتونه د بیرې د ونو لپاره ډېر مناسب دي. ښه، ډېره مننه. بل دا چې د دې پروژې فایدې څه شی دي؟ د دې ګڼ شمېر ګټې دي. بعضې مستقیم خلکو ته ګټې رسېږي، بعضې غیر مستقیم ګټې رسېږي. نو زه به تاسو ته یو څو عمده ګټې دلته ذکر کړم. یوه ګټه خو دا ده چې دلته به دې سره د مچیو کاروبار رشد وکړي، یعنې د شهادو تولید به زیات شي. ونو دپاره مناسب ولایتونه صحیح د مشرقي ولایتونه دي، خو دا به د ټول هېواد د شهادو کاروبار یا د مچیو ساتونکو کاروبار باندې تاثیر وکړي. هغه ځکه چې نور ولایتونه هم ټول خلک کولی شي، مچیو ساتونکي کولی شي خپلې مچۍ دلته مشرقي ولایتونو ته راوړي. او جالبه دا ده چې د بیرې ونې دا ځنګلي ونې چې کوم موږ کرو دا په هغه وخت کې یعنې مني کې دا ګل کوي او مني کې نور بوټي ګلان نه وي. نو د نورو ولایتونو یا د مشرقي ولایتونو د مچیو ساتونکي کولی شي چې د نور ټولو ګلانو نشات راټول کړي. کوم وخت چې د دوی مچۍ مثلا نورو ګلانو نه شات نه راټولوي هغه وخت کې کولی شي دوی مشرقي ته راوړي. او کله چې دوی مشرقي ولایاتو کې د بیرې ونو نشات راټول کړي نو تقریبا دغه ټول کال خواري یو طرف ته او دغه شهاد قیمت به دوی ته بل طرف ته، یعنې ډېر زیات عواید به ولري. ځکه دا شهاد تقریبا 1000 افغانۍ د 1 کیلو شهادو قیمت دی او د نورو شهادو تقریبا 300-400-500 افغانۍ پورې قیمت لري. یعنې 2 چنده 3 چنده د نورو بوټو نه جوړ شوي شهادو مقابل کې.
او د دې پروژې بله عمده ګټه به دا وي چې هغه کورنۍ چې هغه بل هېڅ ډول عواید نه لري، یعنې د کرلو لپاره ځمکه هم نه لري، نو وظیفې هم نه لري، کاروبار هم نه لري، هغوی کولی شي د خپل کور کې د بام پر سر د کور په انګړ کې یو څو پیټۍ مچۍ کېږي او شاوخوا کلو کې چې چېرته دا ونې کرل سوي نو مچۍ به ځي هغه د ونو بوټو د ونو ګلانو نه به شات جوړوي او بېرته یې وړي. نو هغه غریبې کورنۍ چې بل هېڅ د ګټې لار نه لري د هغوی دپاره دا یو ډېر مناسب فرصت ته امیدلی شي په راتلونکي کې. او غیر له دې نه چې د شاتو کاروبار لپاره دا ګټې کوي، نورې ګټې دا دي چې مثلا هغه ځمکې چې هغه اوس خلک نه کري، هلته اوبه نه وررسېږي هغه ځمکو ته، دا ډاګونه چې موږ تاسو لرو، نو د هغه ځمکو لپاره دا ونې ډېرې مناسبې دي ځکه دا ډېرې کمې اوبه غواړي. دا په ټول کال کې چې یو ځل ولګي، یعنې په ټول کال کې دا 3-4 ځلې اوبه غواړي چې یعنې هغه دوی ته د بعضې خلک ورته د صحرا ونې وایي یا د خشکې سیمې ونې ورته وایي. نو دا په ډېرو سختو حالاتو کې شنې پاتې کېدلی شي. نو ګټه به یې دا چې زموږ د خړ ډبونه به ورباندې شنه شي. او بله ګټه یې دا ده چې که پام مو کړی وي کله چې بارانونه کېږي سیلابونه راځي زموږ سیندونو ته ډېرې زیاتې خړې راځي او هغه خړو کې ډېره قیمتي خاوره زراعتي خاوره چې سویل اروژن ورته وایي هغه راځي روانو اوبو سره ګډېږي، سیلابونو کې ګډېږي، هغه زرخیزه خاوره له موږ نه ځي په سیندونو ګډېږي. او بیا بل تاوان د دې دی چې دا زموږ بندونو ته ځي لکه د روټۍ بندونه او شاخو بندونه، دا بندونه ډکېږي ورباندې. که څومره ډېرې موږ ونې وکرو خصوصا د دغه بندونو شاوخوا ته په د ډاګونو کې وکرو نو دغه د قیمتي خاورې زرخیزې خاورې ضایع کېدل به بند شي. زه دا خبره بیا په ډېر تاکید سره کوم چې د بیرې د ونو کرلو او هغې ته د شاتو مچیو د ایښودلو کاروبار نه یا د دې د بیرو د بوټو فصل نه بل هېڅ فصل ډېره ګټه نشي کولی، که هغه جوار دي، که غنم دي، که شولې دي، که بل هر ډول فصل دی، ځکه دا مصارف نه غواړي. لکه که تاسو بل هر بل باغ جوړ کړئ، که د مڼو باغ جوړئ، که د انګورو پالیز وساتئ، که د بل هر بوټي بهر میوې باغ ولرئ، نو هغه ډېر مصارف غواړي، د هغې ساتل، د هغې کې د بشري قوې انرژي مصرفول، هغې ته سینافر کم پکار وي، مزدور پکار وي، خواري پکار وي، او بیا هغه چې کله بازار ته راوباسي د هغې قیمت. نو په هېڅ صورت باندې هېڅ ډول فصل د دې د بیرې ونو نه او د شاتو د تولید کاروبار نه ډېره ګټه نشي کولی. د دې بل ښکلې ځانګړتیا دا ده چې بل هر بوټی وکرو هغه موسم کې کره ووځي نو قیمت یې ډېر ټیټ وي، او بل وخت کې زموږ سره دومره سهولیات نشته چې هغه مثلا یخې خونې چې هغه وساتي. نو اکثره دهقانان تاوان کوي، لکه د رومیانو کرلو کې تاوان کوي، د پیازو کرلو کې یا د تازه میوې کرلو کې یا سبزي کرلو کې، نو دهقانان دومره خاص ګټه نه کوي. او بل چې کله دا په تورخم باندې اړئ پښتونخوا ته اړئ نو اکثره دا لارې بندې وي او د دوی دغه میوې چې کومې دي د ورستي چې په لاریو کې سوځلي یا سوي دي خرابې شي. نو اوس راځو شاتو ته. شات چې دي ټول عمر نه خرابېږي او د ساتلو دپاره هېڅ خاص ترتیبات نه غواړي، لکه د یخه هوا وي که ګرمه هوا وي، هېڅ دا ډول مصارف ته ضرورت نشته. دا ډېر په اسانه ډېر په کم مصرف یا په نه مصرف باندې ساتل کېږي او په کلونو کلونو پورې ساتلی شي یا ټول عمر ساتل کېږي، نو خرابېږي نه. نو یو بله ځانګړتیا د دې کاروبار یا د دې طرحې دا هم ده. ماشاءالله ډېره فایدهمنده پروژه ده. هر کار چې څوک شروع کوي نو حتما مشکلات سره مخامخ شوی ده، چیلنجز سره مخامخ شوي دي خلک. تاسو کوم چیلنجز سره مخامخ شوي په دې کار شروع کول سره؟ موږ سره ګرچې ډېرو دوستانو کومک وکړلو او داوطلبانه کومک یې وکړلو دوستانو په دې ونو په کرلو کې، بعضو په ساتلو کې، خو موږ تقریبا 20,000 ونې وویشلې. په دې 20,000 کې ډېرې کمې ونې ولګېدلې او اکثریت ونې ونه لګېدلې. نو یوه ستونزې سره یوه پوښتنې سره چې موږ مخ کېدلو ډېر
هغه دا وه چې خلک ویل چې دې کې نو زما څه ګټه ده، زما شخصي ګټه پکې نشته، ځکه دا ونې چې دي میوې نه نیسي، هغه بیرې چې نیسي هغه غټې بیرې نه دي، وړې بیرې دي، ځکه دا ځنګلي بوټي دي او دا شهد خو به د بل چای او د شاتو مچۍ به د بل چای، هغه ته به ګټه کوي. نو ماته څه ګټه ده یا زه یې ولې وکړم؟ نو ډېرو خلکو داسې خاص دلچسپي نه ښودله او د ونو کرلو کې برخه هم نه اخیستله. بعضو کرلې هم وې، ویې نه ساتلې، وچې شولې. نو په بعضو سیمو کې لګېدلي، بعضو خلکو ډېرې ښې ساتلې دي، په شوق یې ساتلې دي. او یو د ډېره د خوښۍ خبره دا ده چې هغه خلکو چې د ګوتو په شمار نیالګي وړي په خپل کور دپاره یا خپل انګړ لپاره کرلو لپاره، هغوی ښه نتیجه ورکړې ده. هغه ډېر ښه رالوی سوي دي، قوي نیالګي رالوی سوي دي او تقریبا ټول شنه سوي دي. خو بیا هم موږ ته د ولس همکاري ډېره ضروري ده. زموږ ته نه دغه ټول مفکورې ته دا چې تر څو پورې ولس دا خپله د اشر په توګه باندې او د زړه نه له شوق نه په دې کې برخه وانخلي، د دې کامیابېدل ډېر ستونزمن دي. ځکه چې یوازې موږ او زموږ ملګرو دا ونې نه دي کرلي، نور هم ډېرو انجوګانو او ادارو خصوصا په دا تېرو څو کلونو کې کوشش کوي چې دا ونې وکري، خو نتیجه دومره خاص نه ورکوي. خو زما په اند باندې چې کله ولس په دې کې برخه واخلي او په شوق باندې وکري او د دې ونو حفاظت وکړي، دا به نه تناسې د ونو تعداد به ډېر سي، د کاروبار به د شاتو د تولید کاروبار به زیات سي، بلکې په دې سیمه کې به غربت له منځه لاړ سي. دا خبره زه ځکه کوم چې غربت به له منځه لاړ سي چې دا هغه خلکو چې څوک مچۍ ساتي، تاسو هغوی ته کله پوښتنه وکړئ نو هغوی به درته ووایي، هغوی د دې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا یوه ونه تقریبا د میاشتې 10,000 افغانۍ شاوخوا پورې په ارزښت باندې پورې دا شهد کولی سي. نو په یو کلي کې چې 25-30 ونې اوسي او هلته یو کور 5-6 پیټۍ شات کېږي، دا د هغوی د ټولو مصارفو جوګه کېدلی سي. هلته هغه کورونه یا هغه کور له غربت نه خلاصېدلی سي. نو بیا تاسو فکر وکوئ چې موږ په هر کلي کې سلګونه تعداد باندې دا بوټي وکرو، نو اکثره کورنۍ چې هغه بل څه عواید نه لري، یعنې د مچۍ د ساتونکو کاروباریانو تر څنګ سره به دغه غریب کورنۍ دپاره هم یو عواید زمینه برابره سي. او بل دا چې ولې مشرقي ساحه نورو ساحو کې ول نو شمال طرف ته ول نو جنوب طرف ته ول نور هم ډېر ولایتو د هغې کې من انتخاب نه کړل؟ د مشرقي ولایتونو آب و هوا د دې بوټو لپاره ډېره مناسبه ده او کېدای شي په نورو ولایاتو کې هم دا آب و هوا د دې ونو لپاره مناسب اوسي، لکه کندوز کې، مزار شریف کې، قندهار کې، هلمند کې ګرم ولایات دي. خو هغه نورې مطالعې ته ضرورت لري. کېدای شي زموږ نور دوستان چې دا ویډیو ګوري هغه پلټنې وکړي او په هر ولایت کې د هغه ولایت ځوانان او هلته محلي ادارې او مؤسسات کولی شي یا خیریه بنسټونه کولی شي چې په دې موضوع باندې غور وکړي او که چېرته امکانات وي د دې ونو کرلو باندې په خیر سره پیل وکړئ. او د مشرقي ولایاتو د انتخاب بل عمده دلیل دا دی چې دا بوټي په غرمه کې د دې ګل ډېر ښه رشد کوي او دا ګل په داسې غرمو کې چې هغه ډېرې خشکې وي، یعنې هلته رطوبت ډېر کم وي او ګرمي زیاته وي، په دغسې حالاتو کې نیکټر زیات پرېږدي. هر ګل نیکټر پرېږدي، خو بعضې ګلان په داسې حالات کې کم نیکټر پرېږدي، بعضې بیخي زیات. نو دغه د بیرې د ونې ګل چې ده دا په سره او خشکو غرمو کې ډېر زیات نیکټر پرېږدي. اول ته بلې خواته د شاتو مچۍ دا شات چې ده هغه د ګلانو د نیکټر نه جوړوي. نیکټر یو رقم مواد دي چې په دې بوټو کې اوسي، د ګلانو کې اوسي. نو او مچۍ په کم وخت کې ښه شات راټولولی شي چې کله دا نیکټر ډېر وي او ګرمي ډېره وي، یعنې که مچۍ مازدیګر کې او سهار کې دومره فعالې نه وي، خو دغه غرمه کې ډېرې فعالې وي. غرمه کې له پیټیو نه وځي کار ته او په دې وخت کې ډېر کار کوي. نو یعنې هم د بیرې د ونې ګلانو دپاره دا ډېر ښه حالت وي او هم د مچیو دپاره د شاتو راټولولو همدغه حالت یا همدغه ګرمي او دغه سرې
وچې غرمې سوي دا ډېر مناسب وي. نو داسې ډېر ښه یو بل سره ارتباط لري چې داسې کله تاسو په دقت باندې مطالعه کوئ نو داسې ښکاري چې خدای پاک دغه بوټي او دغه ګلان د مچیو لپاره پیدا کړي دي او دغه مچۍ د بیرې د ونو لپاره پیدا کړي دي. یعنې داسې یو بل نه ډېره زیاته ګټه اخلي او ډېر زیات او ډېر خوندور شهد تولیدوي. سیاد صاحب مچۍ ته څه پلان دی چې مچۍ تاسو ته کومک کوي؟ کوم ځای نه یې راوړئ همدلته شته دي یا نور ملکونو نه یې راوړئ؟ ستاسو معلوماتو لپاره وایم چې اوس په افغانستان کې د شاتو کاروبار داسې یو نوی شی نه دی چې راځي. تقریبا په 40 ولایاتو کې اوس د شاتو کاروبار شته دی. حتی په بامیانو ته حتی ځکه وایم چې هغه ډېرې یخې سیمې دي، هلته ګلان ډېر کم وي، هلته هم د بیرو ساتل مروج دي. تاسو خپل پلان دی باره کې څه دی؟ زموږ پلان دا دی چې څومره په کمو امکاناتو باندې موږ کولی شو څومره ډېرې ونې وکرلی شو او څومره زر وکرلی شو او څومره ډېر وکرلی شو. نو زموږ دغه هدف دی. خو بیا هم راځم چې دا هدف پرته د ولس د همکارۍ نه هېڅ امکان نه لري. د همکارۍ مطلب دا نه دی چې ولس موږ سره مراجعه وکړي او موږ سره په ګډه کار وکړي. د همکارۍ نه مراد دا دی چې هر څوک په خپله سیمه کې په خپل کلي کې بوټي وکري، دغه د دې ونې وکري یا زڼې وکري، یا د دې وي چې د نیالګیو کرلو نه د زړو کرلو طریقه ډېره ښه ده. هغه په دې باندې چې کله زړې وکرل سي او هغه بوټی بیا بې ځایه نه سي، د هغه ونه ډېر زر غټېږي او ډېره قوي راځي نسبت هغې ته چې یو ځای کې وکرلی سي او بیا له هغې ځای نه بې ځایه سي، بل ځای کې بیا غرس سي. د کلو خلک څوک چې په کلو کې اوسېږي د موسساتو نه په استفاده یا نور کوم د دوی کلیوال چې په خارج هېوادونو کې دي غواړي خپلو کلیوالو سره مرسته وکړي، دوی کولی سي له یو بل سره تماس ونیسي او دغه کار جدي ونیسي، دا بوټي د یو بل سره په همکارۍ باندې وکړي. د دوی ګټه دستي نه معلومېږي، یو کال 2 کالو کې نه معلومېږي، خو 3-4 کال د دې ګټه د بل هر ډول فصل نه زیاته ده. امید لرم چې د دې پروژې باره کې مکمل معلومات حاصل کړي، پوه شوي اوسئ چې افغانستان کې کوم کاروبارونه اوس په لار اچول شوي دي چې راتلونکي کلونو کې دې نه به ډېر خلک بهرهمند وي، هم کارونه به ورته جوړ شوي، هم د کارونو فرصت به ورته آماده شوی سي. مثلا یو څوک د بیر شات جوړی، فارم کې کار کوي، هر څوک د مچۍ پیدا کوي، ځان ته د کار کوي، یو څوک د هغې د پیکیجینګ یا د بسته‌بندي چې کوم د هغې شرکتونو دپاره کوم ځوانان چې دي هغوی د کار وکړي، څنګه چې تاسو واورېدل او ولیدل فایدو کې چې چاته فایده رسېږي، همداسې نور ډېر زمینې برابرېږي د کار دپاره. امید لرم چې ښه معلومات هم ترې حاصل کړي اوسي او راتلونکي نور ویډیوګانو ته هم منتظر اوسئ چې د دې پروژې راتلونکي حصې چې کوم ځای ته ورسېدو، څونه پرې کار روان ده، څونه شوی ده، هغه ټول د خیر موږ تاسو سره شریکوو او نور هم دقسې بزنسونه مهارتونه موږ تاسو ته تشریح کوو. د هغې کتل دپاره یې موږ یوټیوب پیج سبسکرایب کړئ او فیسبوک انسټاګرام فالو کړئ.